شفیق خان یو ځل بیا تاسو سره د خپل یوټیوب چینل له لارې ملګری یم. دا ځل راغلی یو د ننګرهار ملي کرکټ اکاډمۍ ته او ترڅنګ مو یو ځوان لوبغاړی ولاړ دی. له دوی سره به د زړه خواله کوو. په لومړیو کې وروریا تاسو ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایو. مننه یو جهان مننه تاسو او ټولو ګران لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړیو کې مو خپلو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زه عبدالله کیکزی یم، یو تن د کونړ ولایتي لوبغاړی یم. ډېر ښه. عبدالله کیکزی د کونړ د ولایتي لوبډلې لوبغاړی دی. څومره وخت کېږي چې د کرکټ لوبې کوئ عبدالله؟ تقریبا 3-4 کاله وشو. ډېر زیات ښه. د کونړ په کرکټ په منتخبه لوبډله کې مو څومره وخت کېږي چې خپلې لوبې کوئ؟ یو کال کېږي. په دغه یو کال کې مو کومه برخه کې د کونړ د کرکټ په لوبډله کې برخه اخیسته؟ په بالینګ کې که بیټینګ کې؟ زه خپله چې د چپلاس تیز توپ اچوونکی یم. ډېر زیاته ښه ده. د هغه کومه لوبه ده چې تاسې کړې ده او هغه مې نه هېرېږي، نه هېرېدونکې لوبه مو کومه یوه ده؟ هغه د اول ځل د ننګرهار چمپین لیګ په لاندې بي سي د ټورنمنټ کې زه شفیق الله شفق سره وم. یو اور 15 پاتې وو، یوازینی لوبغاړی زه وم چې په ما اعتبار شو او بالینګ ته رالم. خو بدبختانه لوبه وبایله، هغه هم د مس فیلډینګ واله. یو بال 3 پاتې وو نو موږ لوبه وبایله. خو واقعا هغه ویاړ خبره دا وه چې په ما باندې اعتبار وشو. ډېره زیاته ښه ده. دا چې داسې یو اعتباري لوبغاړی انشاءالله باور لرم چې تاسې به ډېر مخکې لاړ شئ. د افغانستان په لوبډله کې مو د خوښې لوبغاړی کوم یو دی؟ حمید حسن. او د نړیواله سطحه؟ وسیم اکرم. کوم چې بالینګ کوئ؟ زه خو زیاتره چې دی کوشش زیاتره کوم چې انسوینګ او اوټسوینګ دواړه وکړم، لین او لین سره. کوشش مې چې دی په فیس او دغه سره دواړه نه دی، څومره چې کوشش کوم چې انسوینګ او اوټسوینګ سره. کوم مشکلات او هغه کومې ننګونې وي چې تاسې ورسره دغه کرکټ په لوبو کې پرمخ تللو کې مخ شوي یاستئ؟ ډېر زیات. لومړی خو د فامیل ستونزې وې، مشکلات وو چې هغې کرکټ ته نه پرېښودلو. بس د هغې بیا کرکټ کې لږ ستونزې پیدا شي، کله انجري شي، کله یو شي، کله بل څه. بس مشکلات ډېر وو. اوس الحمدلله الله تعالی دې په خیر سره خلاصې کړي او دا خو د ژوند پورې تړلې خبرې دي. انشاءالله خدای به په خیر سره خلاصې کړي. هیله مو څه ده په وروستیو کې چې تاسو به څه شئ؟ هیله خو لوړې سوله ده چې وطن کې سوله راشي، هر څه اسانه دي. چې سوله راشي نو خارجي کوچیزونه او نور خلک به هم زیاتره راشي دلته به موږ ته ښه کوچیز هم میلاو شي. نو بله هیله هم دا ده چې د افغانستان یو راتلونکی ستوری شو. ډېر ښه. د کوچینګ خبره مو وکړله. د بالینګ په برخه کې مو تر ټولو ښه کوچینګ څوک دی؟ ښه کوچ یوازینی کوچ هم حمید حسن دی چې هغې سره میلاو شوي، هغې راته ښه کوچینګ کړی دی. ډېره زیاته ښه ده. نو په وروستیو کې مو دغه خپلو مینهوالو ته کوم پیغام وي نو په لنډو ټکو کې ورته ووایي؟ پیغام خو مې دا ده چې مینه محبت سره ژوند وکړئ، یو بل پسې خبرې مه کوئ، یو بل سره مینه محبت وکړئ، د یو بل چې دی ملاتړ وکړئ او کوشش وکړئ چې په سوله د څونه خیر کارونه انسان ته ورسوئ. مننه ډېره زیاته چې وخت مو موږ ته راکړو، موږ سره مو دغه خپرونه را جوړه کړله. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. مونږ آریایان یو، افغانان یو، ارمان لرو. مونږ آریایان یو، افغانان یو، ارمان لرو. کیوں سوچنا ہے جانا کہاں، جائے وہی لے جائے جہاں بے صبریاں. زدا افغان زوی افغان بچه یما، زدا افغانیت په نوم ژوندی یما، زدا افغانیت په نوم ژوندی یما، زدا